دا سه عجیبه زمانہ شروع شوې ده چې موږ نسبت زمانه ته کوو، خلک وی زمانه ټیک نه ده، زمانه خرابه ده. خدا زمانه ټیکی دا خلق خرابي. چې خلق خینو خلق زمانه ته نسبت کوي، خدا ور دي، خ زمانه ده، خ پیړې ده. او چې خلق خرابي نو خلق زمانه یادای. نبی علیہ السلام مبارکم یو ځای کې فرمایلی دی خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، چې پټولو کې بهتره پیړې دا زما والا ده. قرن پیړې هغه زمانه ته وی چې کومه زمانه کې خلقي، او رستو زمانہ چې کم قیامت ته نږدې ده نو هغې ته شر القرون وی. هغه پیړۍ یعنی هغه زمانہ چې په هغې کې داسې خلک دي چې هغه خراب خلک دی. د مادیاتو او د پیسې د دولت او د انسان د خواهشاتو دومره زور روان دی چې قسم دې زه خو ویریدم چې دا خلک د دې پیسې د وجې د ایمان نه خلاص نشي. ګډې وډې خلک وایي، او بالخصوص چې لږ غوندې پیسه دولت چا سره وشي، او یا داسې غلطو ملګرو سره کینی. قسم دې بعضې مجلسونو کې د بعضې ملګرو نه مې واورېدل چې د خولې نه د کفر خبرې وځي. داسې خبرې د خولې نه وځي چې هغه د مسلمانۍ خبرې نه بیا هغه د کفر خبرې. نو لږ به زمارونو احتیاط کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی بعضې وخت کې یو سړی د خولې نه یو خبره وباسي، لا یلقي لها بالا، نو دې خبرې له دیاړو څه توجه نه ورکوي، دته دا خبره ډېره معمولي ښکاري. مړه دا خو وړه خبره ده، په دې څه دي، ډېره پوټې نه ورته ښکاري. نبی علیہ السلام فرمایي د خدای په نزد دا خبره دونه خطرناکه، دومره خطرناکه. یو روایت کې 70 دی او بلکې 40 دی چې 40 کاله یا اویا کاله په دې یو خبره د خدای په جهنم کې غوټه ورکوي. اوس هم ډېر خلکو د خولې نه دا ټکي وځي. مړه دا ایمان څه کچلو مخو نه ده چې دا به وشلېږي. ایمان بالکل نشلېږي، کچلو به نه ده، خو ته کچې ستا لاس کچه دی، ستا نه خېږي. که تار تا په لاس کې ټینګ ونیوه نو نه بوځي، او که دا تار مضبوط تار دی، ایمان پوخ تار دی، کلک تار دی، او تا په لاس کې کلک نیولې نو درنه ځي. ایمان نشلېږي. ایمان کچلو ما نه ده، هغه پوخ تار دی، مضبوط تار دی، خو ستا لاس کمزور دی، دنه اتختی. ته ورته مضبوط نه، ته ورته کلک نه. د دې وجې نه رب العالمین قرآن حکیم کې مسلمان ته وایي، کافر ته نه وایي، مسلمان ته وایي یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان خاوندانو، اے مومنانو. گوری پدی ایمان کلک پاتے شے. اتقوا اللہ حق تقاته، ار وقت پزلکی دا اللہ یرکی نوے. اگا یرکی دا اللہ دا شان سر مناسب یردا. یو داس یری لکه سړی د مار نه یریږي، د لړم نه یریږي، د دشمن نه یریږي. هغه بې رحمه ظلم کوي، دشمن ظلم کوي نو خلک یریږي ته، مار ظلم کوي نو خلق تیریږي، لړم ظلم کوي نو خلق تیریږي، دشمن ظالم دی نو خلق تیریږي. نه داسې یره نه ده، د خدای د شان مطابق یره. خدای ظالم نه دی، خدای ظلم نه کوي. د خدای د شان مناسب یره څه ده چې الله ما ته ډېر نعمتونه راکړل، مال ښکلی وجود راکړه، ما ته مسلمانی راکړه، مال د دنیا هر قسمه څیز چې زما ورته حاجت ته مال راکړل. اوس که زه د خدای شکر ادا نه کړم نو بیا ورانه الله تپوس کوي، او تپوس یې ډېر لوی دی. دقه یره لکه زوی له پلار پیسې ورکړي، هم بچې لاړ شه پېښور ته، دا 1000 روپۍ والو لسټ ورته ولیکي دا سودا راوړه. زوی چې سودا راوړي پلار ته تپوس کوي، راوړه بچې څنګه دې راوړې ده. که داسې زیاتې کړي پلار ورته غوسه کېږي، ته دې ولې ګرانه راوړه.
د خو تورنګزو کې دین ارزانه کې د ته چې پیښور ته لاړې ولې د ګرانه راوړه نو د پزړه کې هغه د پلار هغه هیبت پروتي دا نه چې پلار مې ظالم دی نه ظالم نه دی خو مالې پیسې راکړې زه یې راولېږلم مالې د ډوډۍ پیسې م راکړې چې هلته هوټل کې به ډوډۍ م وخورې مالې کرایه م راکړې ده او بیا به م زه خیال ساتم چې سودا داسې یوسم چې هغه د تورنګزو نه ښه وي او د عمرزو د بازار نه ښه وي او هغه په قیمت هم ښي نو پلار به خوشحاله وي دقه یاره به پړه کې ساتې چې الله هر څه ماله راکړل چې زما ورته ضرورت و اوس به ما نه د قیامت پر الله تپوس کوي چې څه دې وکړل نو چې زه داسې سودا الله له د قیامت ورځ له یوسم چې هغه اعلی سودی الله پې خوشحاله وي چې الله کومه سودا غواړي او خشته ښکلې شي وله یوسم عبادت ولی یوسم خدا سے عبادت نه چې 2 نمبر عبادتي ښکلې عبادت ولی یوسم خشته عبادت ولی یوسم چې الله خوشحاله شي اسې نه چې الله ما ته وي ښه ما خو ته د ایمان سودا له لېږلې وې تا د کفر سودا کړې ده ما خو د نیک عمل سودا له لېږلې وې او تا خو د بدعملۍ سودا کړې ده او یا نیک عمل خو دې کړی دی خو خشته سودا دې نه ده کړې 2 نمبر دې کړې ده 2 نمبر عبادت دې راوړې دي نو بیا به الله غصه بیا ورپسې الله سوی ولا تموتن الا وانتم مسلمون دا مومن ته وی مسلمان ته وی چې ګورې د ایمان نه خلاص را لرا نشي ګورې مومن خو یې ایمان دې راوړی دی مسلمان خو یې خو په دې مسلمانه او اسلام ټینګ شه ګورې په دې کلک شه دا د نه ونځي دا لوبه د ایمان در لاس نه دې ونځي ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے مومنا ور چې مرې نو په داسې وخت کې مال راشه چې ستا په زړه کې اسلام او ایمان پروت دی بلکې انتم مسلمون لفظ راغی مؤمنون لفظ رانغی چې ته تابعدار مال راشه چې ته مال د قیامت فرض راځي چې ته تابعدار والا صف کې راځي چې ته قبر ته بچی وړي نو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او زما د تابعدارانو په صف کې مال راشي الله یې دقه زموږ نصیب دا په دین کلکوالی او ټینګوالی چې د پیسې د لالچ نه دین د نه خلاص نشي اسې نه چې د پیسې د لالچ د وجې نه ایمان در نه خلاص نشي او قسم په خدای چې دا په صحابو کې موجود دی دا خود رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې چې کله کافران لاړل او ابو طالب له په جرګه لاړل ما بار بار دا واقع تاسو ته ویلي یو ځل نه یا دهاني درته کوم چې دې څه غواړي موږ ورکوو او د دین چې کوم خوښ دی ادم چلی موږ یې نه منې کوو په یو نقطه دې را سره مذاکراتو کې جوړه دې را سره وکړي چې زمونږ په دې خدایانو پسې دې بد رد نه وایي بس دې خپل منظم کوي خپله روژه دې هم کوي او د سره خپل ملګري دې چې څه خوښه یې دې کوي بس نور سره موږ زړه نه ستړی کوو خو زمونږ د دې خدایانو بد دې نه وایي په دا نقطه دې مذاکراتو کې نبي علیه السلام مبارک حضور پاک راوغوښته دا ابو طالب حضور پاک راوغوښته او ابو طالب دغه وخت کې د ټولو عربو په مشرانو سردارانو کې دی او خلک یې ډېر لوی قدر کوي او ډېر لوی عزت یې کوي او د پیغمبر علیه السلام چې څه د ابو طالب د برکته چې راویې غوښته مشران ورسره ټول کافران ابو جهل وغیره ناست دي ابو طالب ورته څه وایي په ډېر عجیب انداز بچې ورواره بس دی ښه دې سره جوړه کوو لکه اکثر دوه خلک روانه راشي نو مذاکرات خو په مال کېږي په دولت کېږي څوک به خپل حق پرېږدي څوک به خپل حق پرېږدي په کورم کېږي ځکه دا نیم کور مې درته پرېښود خو په ایمان خو سودا نه کېږي په ایمان کې خو مذاکرات نه کېږي چې یو سړی تا ته راځه مذاکرات کوو هندو درته وایي او څه نیمه مسلماني ته پرېږده او نیم هندوتوب به زه پرېږدم نو په دې خو کار نه کېږي مسلماني خو یو انچ هم نشي پرېښودی یو معمولي غوندې ویښته بر هم نشي پرېښودی نو په دې مذاکرات کېږي نه هغه راغی ابواره دا قوم دې سره جوړه کوي کاکاجي سره جوړه کوي دی وایي که دې ښځه غواړي چې څو یې خوښي نو ورکو موږ له فخر هم دی چې د خپل لور ورکو هوښیار هم دی خشته هم دی او د لوی نسب سره تعلق هم دی په تجارت هم پوهېږي مال غواړي ورکو که د دې مکې مشري غواړو نو مشري او بادشاهي یې موله ورکو ورواره بس دا خبرې د دوی ټیک دي ته جوړه ورسره وکړه زم ستړی نور وس مې نه کېږي او د ټول قوم مقابله ورواره تا ته هم ګرانه ده او ما ته هم ګرانه ده زم نشم کولی اوسه پورې مې وکړه باقي زما
نور طبیعت ګډوډ دی نشم کولی. ګوره یو دمکیم نبی علیه السلام ته میلاو شو، یو زورم میلاو شو چې زه دې شاته ولاړ یم نور د نظم رستو کېږم، نو خامخا څه چل وکړه. اوس پیغمبر علیه السلام استقامت ته ګوره که نه، په ایمان پختګي او کلکوالی. اس میں پدی کی پټې غوندې رعایت هم ورنه کو. دی ورته ونه وي چې ښه زه ټیک ده دا خپل خدای به زه یادوم او ستاسو خدایان به نه چېړم، دقه باندې خبره ده. دی ونه وي څه وایي ورته؟ وی کاکاجي دا چې کومه خبره ما ته الله ویلې ده زه د خدای پیغمبر یم، که د یو لاس کې راته دوی نور کېدي او په دې بله کې راته سپومې کېدي، والله که دا خبره پرېږدم پرېښودو والا نشته. دا خو زما ایمان دی. ایمان کې دویمه خبره منل، ایمان کې سودا کول دا خو نه کېږي. دا خو زما د پیغمبر منصب او مقصد دی. دې کې څنګه وکړو؟ ما ته خو الله لېږلی دی لېمه چې دا خلکو ته وښایه چې دا بوتان ګورې خدایان نه دي، دا تاسو د خپل لاس نه مورتې جوړې کړې دي، تاسو له نه فایده در کولی شي او نه درته ضرر در رسولی شي. نو ته خو راغلی دې لپاره، نو چې کوم مقصد د الله زره لېږلی نو هغه مقصد ولې پرېږدم؟ کاکاجي خفه کېږه ما، که ته د قوم نه مجبور او تنګ شوی او تا له تکلیفي نو خیر تا نه هم ګیله نه کوم، هېڅ پروا نشته، زما الله شته. او سترګو کې اوښکې وګرځی دی، ورته پته ولګېدله چې دا د کاکا په زور خو ما ته اوسه پورې چا غږ نه کو، زما د دې تره د وجې نه خلکو زما قدر کو، او معلومیږي دا چې تر مرانه لکه چې رسته شو نو سترګو کې اوښکې وګرځېدې او شی یې کړه او روان شو. بس زه خپله خبره باندې سمجوته نه کوم، هېڅ سمجوته نه کوم، هېڅ دویمه خبره دی کې منل نشته. او بس ټیک ته مې وجني نو بس ستا د خدای لاس کې ده، د دوی اختیار دی نو، او ته رستو کېږې نو خیر دی، بس ته مجبوره یې. نو د هغه خو ماشوم لوی کړی دی ورسره پاتې دی، او تېرواره ته دی خو رامخکې ماته لږ دی چې رسول الله مبارک ته وکتل، اوښکو ته وکتل، لږ رامخکې ماته ته څه وایې چې زه به دې پرېږدم، ځه چې څه دې خوښه یې وایه. او دا چې کوم سرداران دي د دې مکې د دوی لاس خلاص، هېڅ فکر ونه کړې، زه دې شاته ولاړم. ایمان نه راوړي لیکن د رسول الله مبارک له ډاډ ورکړو، دې ته استقامت، دې ته کلکوالی وي، په میدان ودرېدل. ایمان دقه شی دی، بس د چا نه پروا به نه ساتي په ایمان کې، نه به د پلار پروا ساتي، نه به د مور پروا ساتي، نه به د قوم پروا ساتي، نه به د بدماش پروا ساتي، نه به د خان پروا ساتي، نه به د غریب پروا ساتي، هېچا پروا به نه ساتي. خدای او رسول او عقیده به د هر چا نه مخکې وي. پیسو د وجې به عقیده نه پرېږدي. تا له پیسه راغله، تا له موټر راغی، تا له بنګله راغله، تا له دولت راغی او تا خپل عقیدې ته خیر باد وي، نه نه نه، دې باندې به ټینګ ودرېږي، کلک ودرېږي. دا زمونږ دا یوازې د حضور پاک نه حضرت ابراهیم علیه السلام ته وګوره، اور ته یې نه غورځوي، اسانه خبره ده. داسې اور چې په میلونو اور دی، داسې اور چې د تو د لاسې بره مارغه پر نشي والی، داسې اور چې دی له د غورځولو چل نه ورته چې په کومه طریقه یې ورته ور وغورځو، په طریقه نه پوهېږي، ځکه چې دې غورځو خو موږ هم ورته نږدې کېږو. او حضرت ابراهیم علیه السلام هغه هر څه قبول کړل، خپل ایمان یې برقرار وساته، هېڅ پروا نشته. نو الله خو بیا مدد کوي، د حضور پاک مدد یې ونه کړ. او کافر خدای څه مردار کړل او څه مسلمانان شو. او هغه ابراهیم علیه السلام چې ورته وغورځو نو فرشتې ولا راځي، فرشتې د هوا فرشته راځي، الله ما ته حکم وکړه وی ته لاړ شه که ابراهیم در مدد غواړي نو ورکړه، خو تپوس دې وکړه. د باران فرشته راځي، الله باران به وکړم، اجازت راکړه چې دا اور مړ کړم، هوا به راولم او دا اور به اوچت کړم او د نمرودیانو په دا کورونو کې به یې ورغورځو. نه خیر، که کوې اجازت دی درته خو د هغه نه لاول تپوس وکړې. ابراهیم علیه السلام د راځي څنګه وکوې؟ نه، زما رب زما حالینی، تا ته مې سجد نشته، هوا والا فرشتے ضرورت نشته، باران والا فرشتے ضرورت نشته، الله ما ویني.
او الله باقی ورته وی یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم. یخشه خو دومره یخم نه چې دنه په یخنۍ کې نقصان نشي، معتدل چې نه یخ او نه ګرم. د ابراهیم علیه السلام کړي وطن یې پرې نه خو ایمان یې ټینګ وساته. کله چې صحابه په فارس باندې حمله وکړه خلوی علاقه وه لکه د امریکې چې دا کوم ریاستونه دي نن سبا، داسې واړه واړه ریاستونو یو به قبضه کو یو به قبضه کو. د فارس چې کوم بادشاه او مشر هغه وی دي خلکو سره سوکو دي هم نه یو کلی نیسی او را مخکې کېږي، یو علاقه را نه نیسی او را مخکې کېږي. وزیرانو د بادشاه ته وی دا څه وکړه چې دي کې مشران کم دی راوغواړه د مذاکراتو په بانه چې مذاکرات او روپ پې واچوه چې ویریږي، سترګې پې راوباسه او دا شلېدلو جامو والا دي چې جامې سمې نشته، سپلیم پکې د ډېرو نشته او پسې تورې دي زنګ شوې. ته ورته خپل فوج ودروه او دوی راوله چې مذاکرات کوو. نو ورسره خبرې وکړه او لږ روپ پې واچوه ویروه. دی به ویریږي خپل فوج ته به وایي چې لکه دا خو شاته ډېر لوی طاقت دی، مونږ خو په دې بانډو کې جنګېږو خو بادشاه سره خو ډېر لوی طاقت دی، بلا فوج دی ورسره، بلا تورې دي نیزې دي، وبه یریږي. یاره وایي دا ښه تجویز دی. د مسلمانانو د فوج چې کوم سپه سالار و هغې وغوښتل بادشاه ته مخامخ ودرېد او چې دا کم سپه سالار د جرنیل ته د غریب جامې شلېدلې دي، لاندې لنګ والی پرتوګ هم نشته او کمیس په ځای چې کم صادر دی ځای په ځای سورې ورې دی او توره ورسره ده. مخامخ بادشاه ته ودرېد. بادشاه پرې روب وروغورځو وی تاسو څه غواړئ زمانه؟ تاسو ولې مدینې نه واپس راغلئ او ته دې فوج ته نه ګورې؟ دا چې ما سره شاته کوم دا په لکونو فوج شاته ولاړ دا نه ګورې؟ ځان وجنئ. تاسو د دې دومره لکونو فوج دا زرګونه کسان مقابله کولی شي؟ تاسو خو یو څو سوه کسان یې او دا لکونه ما سره شاته ولاړ دي، د دې مقابله کولی شي؟ اډر درته کوم له مې در باندې خفه کېږي نه مې چې اوم نیسم او داسې چل د سره وکړم چې یاد وساتئ، نشانه د عبرت ته نه جوړه کړم، نه مې در باندې خفه کېږي. نو مې غوښتې خپلو ملګرو ته دې ووایه او فټافټ ځئ ته زما مقابله کولی شي؟ هغه ورته وی بالکل ستا مقابله کولی شي. اړو روپ پې پرېنه، نه رنګ زیړ شو نه سترګې زیړې شوې نه پې راپرپې راغلم، دقسې په میدان کې ورته کلک ولاړ دي توره ورسره ده. موږ بالکل ستا مقابله کولی شو. دا مو وایه ته زما د دې دومره فوج مقابله څنګه کې؟ وی زه په دې کوم چې زما د ایمان دی که زه ستا د فوج د لاسه مړ شم نو دنیا نه به ماله خدای بهتر ځای راکړي چې هغې ته جنت وایي، او که جمدې پاتې شم نو ستا راتخ به ماله خدای راکړي، او که ستا دا فوجان مړه شو نو دلته هم د ذلت ژوند دی او دوزخ ته به ځي، او که جمدي پاتې شو نو زه به ته ټکه سوالم او زما خپو خدمت به کوي، ماله به ټټی صفا کوي. چې بادشاه دا خبره واورېده بادشاه وایي دا څه مسله ده؟ لږ ته وګوره، جامو ته وګوره او د نیغو خبرو ته وګوره. وی ته غواړې مانه څه غواړې؟ تا مقصد څه دی؟ بچی غواړې؟ وی نه بچی نه غواړم. څه غواړې؟ وی زما د رسول الله مبارک یوه خبره ده واوره، ادا ده چې اسلم تسلم، مسلمان شي. چې مسلمان شي نو تسلم، ستا حکومت ستا فوج ستا قوم ستا کلی ار څه به درته محفوظ پاتې شي. مسلمان شي خبره ختم، بچی به ته پاتې شي. او دینه ضمناً څه معلومه شوه که مسلمان نشوي والله چې مریض دی کو نه به ته محفوظ پاتې شي، نه به د فوج محفوظ پاتې شي، نه به د ښځې محفوظ پاتې شي، نه به د بچي محفوظ پاتې شي. دومره نیغه خبره دا ورته نه وي چې ورېږه یاره زه به قوم سره مشوره وکړم. ولې دې وخت کې خو د بادشاه ټول تاو دی او 4-5 کسان دي مشران،
نو بعضې وخت کې سړی ځان خلاصوي چې د فوج د بلاړ چې خپل قوم له قوم سره به مشوره وکړم نه په میدانو ته لګیا دی. نو بادشاه ورته وي ښه لکه ته به ما برباد کې ما نه اسلام غواړې وی او وی په دې زنګ شوي تورې ته دې وګوره. هغه ورته وي تورې ته مه ګوره تورې پسې چې کوم لاس دی هغې ته وګوره. توره پرېږده السیف بالصاعد للصاعد بالسیف. تورې ته مه ګوره توره چې زنګ دا چې زنګ شوي او ما غوندې مټ ورسره یي که نه ته تماشه کوه چې څونه خلک پرې پرې کوم. او چې دا تیري او ستا د دې فوجانو جینکو غوندې لاسونه ورپسې ټت هم نشي کولی. لاس ته ګوره غوال غواړي. پښتانه وایي که نه تورې ډېرې دي خو زړه د خالد غواړي لاس غواړي. وي د شلېدلو جامو والا وی جامې شلېدلې پرېږده ایمان ته او زړه ته مې وګوره زړه مې روغ دی. ده خو راوستې دی لو چې په ده به روب واچوم او دی به ویېرېږي او دا مسلمانان به واپس لاړ شي. منځ کې چې هغه ورته کومې خبره کړو نو باچا پرپرپي شو چې خدای دا کم مخلوق دی دې خواړو مروب کېږي نه. او اقصې هغه استقامت او کلکوالی سره رب العالمین هغه څو زرو مسلمانانو له فتح ورکړه او لکونه فوج د فارس په شکست شو او علاقه خدای پاک د مسلمانانو په قبضه کې راوسته. ونه یریدل رپرپې پرې رانغلې. غزوه موته کې 3 لکه فوج دی د کافرانو 3 لکه فوج بلکې یو ځای کې 9 لکه راځي او مسلمانان 3,000 دي یو پسل ته غزیات دي. وطن هم دا غوی دی د مسلمان نه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم لښکر لېږلی و هغې له هدایات ورکړي او هدایات یې څنګه ورکړي ولا وی سپه سالار د جنگ با زیدی کدی شهید شو جعفر بی که جعفر شهید شو عبدالله ابن رواحه بی او هغه نه پس چې چام جنډه په لاس کې واغېشته دا به وی چې دی لاړل دا 3,000 کسان دي او د دشمن فوج 3 لکه دی 3,000 او 3 لکه علاقه هم دا بله او دا خواران ستړي دي بلا د میاشتو مزل یې کړی دي خپې چودې دي خپې شلېدلې دي خپې چودې دي. اوس به څه کوو چې مشوره یې کوله نو چې ورته وي داسې کوو چې ځو واپس مدینې ته واپس ځو. دا خو مونږ لږ جو چېرته 3,000 او چېرته 3 لکه دا خو مونږ جنګ نه شو کولی. چې کوم پکې مشر دی هغه وي داسې کار دی چې زمونږ مقصد څه دی جنګ نه علاقه ونیسو نه زمونږ مقصد دا دی چې بس که مړه شو شهادت به راشي جنت ته به او کوم وګټله نو د خدای کلمه به اوچته شي دین به اوچت شي غالب به شي به ټیک ته. جنگ شروع شو چې جنگ شروع شو یو پکې شهید شو جنډه دې بل ونیوه دا بل هم شهید شو جنډه دې بل ونیوه دا بل هم شهید شو په دواړو لاسونو یې ووو جنډه پرېوته خالد ابن ولید لاس کې کلکه ونیوله. دې خوا 3,000 دي او خوا ته 3 لکه دي شپه پرې راغله. دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي په محراب کې ناست دی او جاري او صحابو ته اعلان وکړ وی زید هم شهید شو عبدالله ابن رواحه هم شهید شو جعفر هم شهید شو او جنډه د خدای تورې په لاس کې اغشتې ده. اوس خالد بن ولید ته اخذ الرأیة سیف من سیوف الله جنډه د خدای د تورو نه تورې په لاس کې اغشتې ده هغه ته توره ووی. دا خالد ابن ولید چې دا ډېر بهادر انسان ډېر جنګېدلی و او بلا جهادونه یې کړي او د جنګ مشر به و لیکن عجیبه دا وه چې دی کله مړ کېده نو په خپل کټ پوزې کې مړ شو. چې کله ساه خېږي که نه نو دا خپې مږي او جاړي او څه پسې جاړي او خو ډېر جنګونه مې وکړل او ډېر کافر مې مردار کړل او دا مې ارمانو چې ما له به خدای په میدان جنګ کې شهادت راکړي خو افسوس نن په خپل کټ کې مرم ساره نه په خپل کټ کې خېږي میدان جنگ کې شهید نشم مړ نشم خپل کټ کې مړ شو.
نو یو عالم لیکلی دی وی خالد ابن ولید اس جاړي وی رسول الله مبارک هغه ته د خدای توره ویلې ده نو د خدای توره څوک ماتولی شي دی ولی ګیله کوي چې زه مړ نشم په جنګ کې چې حضور پاک وي چې اخذ الرأیة سیف من سیوف الله جنډه د خدای په تورو کې یو توري په لاس کې واغشته د خدای توره به څوک ماتوي لیکن دې ته اشارت ته چې دې میدان جنگ کې نمري دې به څوک وجني نه نو شپه پې راله نو خالد ابن ولید دا جنگ کې حکمت عملی عجیبه شی دی حکمت عملی داسې جوړه کړه چې کوم رستنی فوج وای مخکې کړ او چې کوم مخکې فوج وای وروسته کړ او څه فوج د یو غونډې د یو غر شاته کوي تاسو هلته ودرېږئ تاسو میدان کې مه جنګېږئ چې زه راته اعلان وکړم او جنګ شروع شي تاسو به راځئ دې کې دا مقصد و چې یو خو دا مخکې خلک جنګېدلي دي ستړي شوي دي او دا وروستني چې دي دا دمه دي نو دا ستړي به وروسته کوم دمه به مخکې کوم دویم حکمت پکې دا و چې دا کافر به ویریږي هغې به وایي چې لکه موږ سره چې اوسه پورې کوم جنګېدله خو نشته خو نوي دي معلومیږي دا لکه چې نوي خلک وله راغلی دي په هغې به روک پرېوځي او د غونډې شاته چې څه دسته ودرولې وه چې مونږ کله جنګ شروع تاسو به چغې کوئ الله اکبر او راځئ به او چغې به کوئ چې راورسېدو دله دا زمونږ ملګري دي خو دشمن به وایي ګرې نور وله راله وبه یېرېږي غټه خبره د دشمن روب دی چې په دشمن دی روب واچو دی مروب شو دی به ټینګېدی نشي تختی به چې سار سنگ جنگ شروع شو د دشمن فوجو چې هغې وکتل ملګرو ته ویې لکه چې تازه دم نور فوج راغلی لکه دا مخونه چې دا مونږ ته اوس ښکاري دا خو دا درې څلورو دی نو دا لکه چې نه وي دا خو در وستني مخکې کړی او دې کې هغه د غونډۍ والا فوجو تورې اوچتې کړی او را روان دي چغې وي الله اکبر الله اکبر راورسېدو دله ملګري دله راورسېدل دشمن وی هغه دی نور هم وله راغلل مونږ نه وی چې دوی د شپې کومک راغلی دی او دا د نور هم راغلی بس هغې سره یې خپې وښوېدلې درېو لکو فوج ته شکست ملو شو مسلمان میدان وګټل استقامت دا مضبوط شی دی په ځای ودرېدل او ټینګېدل په ایمان دا ډېر کلک شی دی دې ته وفا وایي یو سړی چې د یو غر کې ناست و د الله عبادت یې کوو نیک سړی همیشه به د الله عبادت کوو او پخوانو امتونو کې دا جایزه مو چې یو سړی یو غر کې ناست وي او د الله عبادت کوي رحمانیت کوي رب العالمین ورسره احسان وکړو الله ورسره مدد وکړو او د ډوډۍ بندوبست یې وله وکړو خیر روایاتو کې لږ اختلاف شته واقعاتو کې هلته وله خدای د اوبو یو چینه پیدا کړه د هغې نه اوبه څکلي او یو مرغۍ به وله یو ډوډۍ راوړه او ده ته به یې غورځوله ده به هغه اوبه څکلې ډوډۍ به یې خوړه او د الله عبادت به یې کوو څوک وایي چې یو زنانه الله مقرر کړې وه ابه راتله ډوډۍ به یې وله راوړه یو ورځ هغه مرغۍ یا هغه زنانه رانله بس دی چې مازدیګری شو ماښامې شو نو خېټې چینګار شروع کړل وای پاکه نن خو ما له ډوډۍ راونه رسېده ته به څه کړي وګیم نو د غر د سر نه راکوز شو هغې وی ډېره ښه ده په مسافرو د خلکو له خفه کېږي هغې ور یو څو ټوکړې ډوډۍ ورکړه چې ډوډۍ ورکړه او دې څنګ را روان شو د هغه د کوڅې سپی و هم د هغه مالک ورپسې شو چې ورپسې شو نو سپی چې قلاری نو بس نوړی ورته غورځوه نو ده ورته یو نوړی ور وغورځونه چې ده دې به په نوړی شو ده به د خپې وباسمه چې نوړی ور وغورځو سپي هغه وخوړه بیا ورپسې شو نو د بله نوړی ور وغورځونه نو چې سپي هغه وخوړه نو بیا ترې په منډه بیا ورپسې شو نو د بله ور وغورځوله چې د سپي به په دې نوړی شي زه به ترې خپې وباسم هغه سپي به نوړی خوړه او د پسې به کېده اخره کې یو نوړی پاتې شوه نو دا سړی ورته یار ته ډېر بې حیا سپی ډېر بې حیا سپی ظالمه خو چې ستا مالک کومه ډوډۍ را کړې وه نو ادې رانه ټوله واغېسته نو یو نوړی پاتې شو نو بې حیا دې نوړی ته خو مې پرېږده که نه دا خو ما ستا د مالک نه غلا نه ده کړې په خپله یې را کړې ده او د بل چا نه مې نه ده راغېستې دا کوسې د والاره مې را واغېسته چې د چا دروازې ته ته پروت وې ډېر بې حیا
ناسپې ورته وي زه بې حیا یم که ته بې حیا بې حیا خو ته وي زه د دې مالک سپې مو د کور مخکې ناست او ما شړي او بیا ولا راځم نظم ته او 3 او 4 ورځې ډوډۍ رانه کی خو څوکۍ هم د کوم د بل چا نه کوم 3 او 4 ورځې را باندې نارې تیرې چې خو دا در نه پرېږدم دلته پروت یم او نن تا ته نوړی ډوډۍ میلو نه شوه نو راکوش شوې او د چا کور له راکوش شوې ډوډۍ خدای در نه کړه او د خدای د دشمن د هندو د کور نه ډوډۍ واغېسته نو اوس بې حیات یې او که بې حیات دی ځان ټینګ که ځان کلک که مسلمانه ځان کلک که خدای ته پروت نو خدای نه اوس غواړه نو د خدای دشمن لرالې هغه نه دی ته بې حیا که زه بې حیا رښتیا خبره ده مونږ له خدای سره نه کړل رښتیا ووایه دا ښکلې سترګې وګوره دا خشته پوزه وګوره دا ښکلې غوږونه وګوره دا خشته اندامونه وګوره د انسانیت وګوره دا روغ صحت وګوره بچي ته دې وګوره مال ته دې وګوره ځوانۍ ته دې وګوره او بیا د ټولو نه وروستو دې ایمان ته دې وګوره څومره ښکلي ایمان خدای درکړه او څومره ښکلي پیغمبر او څومره ښکلي کتاب د قرآن په شکل کې خدای پاک موږ له راکړه نو موږ خوشحاله یو چې کله بچې پیدا شي که نه او شکر 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 خدایا سجده مو لګوي بعضې خلک د شکر یې نه او په ژوند کې چې ته مونځ نه کړې نو جومات ته وخېږي یو 2 رکعاته مو کړي په منډې وکړي زه خو بیا مونځ خو شکر او یا چې ته په لاره را روان یو چې ته یو په 100 روپیو مونځ دی نو ښکلي کړي راوچته یې کړي خوشحاله شي ورته ښځې ته وایي ښځې 100 روپۍ مې هغه هم د غلا وي د غلا ځکه چې شي ومونې نو په کار دار چې اواز وکړي نو چې 100 روپۍ پرتې وي نو در پې خپه کېږي داسې یو خوا مو ګوري بل خوا مو ګوري نو چې څوک نه وي نو غلې غوندې راوچتې کړي نو چغه وایي 100 روپۍ مې مونځ ته دي که دا چای بیا داسې کې 100 روپۍ مې مونځ ته دي که چای وایي دا 3 چغې مې ووالې لکه دا چغه را هغه ستا دې اړه ونرېده هم د غلا روپۍ وي چې کور ته ننوځي نو بیا مصلې ته وایي او شکر الحمد یعنې خدای پاک دقه وخت دی خدای یاد دی اوس او یا چې تکلیف ته باندې راشي د شپې را باندې تکلیف راشي نو بیا چاته چغې وایي خدایا ای خدای ما جوړ کې ای خدای ما جوړ کې نو خدا ورته ویل 2 رکعاته خو له شابه لوټر وړو 2 رکعاته وکم ډېر لوی دل مې او خدام نفلونه کوي 2 رکعاته مور مولې 2 رکعاته نفل کوي او پلار مولې 2 رکعاته نفل کوي زوی پلار لنه کوي ښا که په پلار در راشي کنه او دې زوی ته وایي چې بچې یو 2 رکعاته نفل وکړه بابا ستا نه پاسما تاله لاس پې چاپي کم او که 2 رکعاته وکړم زوی نه کوي دې زمانه کې ښه نیکان بچیم شکر دی شته خو اکثریت د مور پلار احترام نه کوي او پلار کوي دغه وخت کې خدای یادوي خو چې کله دې په خواهشاتو سر شو د بنګلو شو د موټرو شو د یو 2 نوکرانو شو او د یو پوټېله غوندې داسې مالدار ګوټې غوندې شو زما قسم په خدای چې بیا ته خدای هم یېري رسول هم ته یېري قرآن هم ته یېري بیا ګډې وډې وایي بیا ګډې وډې وایي که څوک حج لري که نه دې څه وایي مړی دا پیسې چې د غریب له ولې نه ورکوې دا ټوکې ټکایه که مري ته ځي نو دا ورته نه وایي چې دا غریب له ولې نه ورکوې که دوبۍ ته څوک ځي نو دا ورته نه وایي چې غریب له ولې نه ورکوې که څوک امریکې ته ځي نو دا چاته ونه وایي چې دا غریب له ولې نه ورکوې ولې ورته پته چې دې ګټې له روان دی ګټې له روان دی نو حج له چې دي نو هم ګټې له روان دی که نه اما دي ګټه ده هغه د خدای په نس ګټه ده دوبۍ ته دي چا چاته وایي چې ولې ځې دا پیسې غریب له ورکړه رښتیا وایي چا ویلي دي اوسه پورې نه کراچۍ ته ځي سیل له ځي سپاټ له ځي امریکې ته ځي مزدورۍ له ځي لندن ته ځي اسټرالیا ته ځي فرانس ته ځي اوسه پورې چا وایي چې ولې ځې دا پیسې بلا دا لکونه غریب له ولې نه ورکړې نه ولې ورته نه وایي ځکه چې ورته پته وي چې دا ځي او هلته پې پیسه ګټي نو چې دا حج او عمرې له ځي نو دا پیسه ګټي دې پې خدای ګټي دې پې رسول ګټي دې پې خیرت ګټي دا چې عمرې رسول دي غریب له ولې نه ورکړې دا چې ته غریب هلکه ته نه دې ته یې ورکړه که نه تا نه چل زده کم کړه ته ورکې غریب ځکه نه زه خو عمرې له ځم زه حج له ځم زه پیسې هلته لګوم او ته نه ځې نو چې ما ته چل ښې نو ته جیب نه راوباسه ته خو مالدار یې دا 3-4 لکه روپۍ چې زه هلته لګوم ته دلته ولګوه په غریب نو ما ته به پته ولګي چې دې کې خو ډېر لوی خوند دی نو زه به بیا ولګوم پرون چې د زوی واده
او په هغې د 10 لکه روپۍ ولګولې په شادي حال کې ډوډۍ ورکړه، نو غریب له دې ولې نه ورکوله؟ چې عمرې او حج پورې ټوکې کوي. دا زموږ سوچ. دا مدرسې مړه ټول پکې دهشتګرد پیدا کېږي. اوهو کم انسان چې د مدرسې نه ووت او حافظ د قرآن دی، نو قرآن ته یې دهشتګردي وویله او حافظ ته یې دهشتګرد وویل. او چې کم د حدیث استاذ ته جوړیږي او مفتی ته جوړیږي، نو دې ته یې دهشتګرد وویل. تبه یې وکړله، ایمان نه خلاص شوی. د قرآن زده کوونکي ته دهشتګرد وویل، د حدیث زده کوونکي ته دهشتګرد وویل. دا مدرسې د دهشتګردۍ سنټرې یو قرآن ښودلی کېږي، یو حدیث ښودلی کېږي، نو قرآن او حدیث ته دهشتګردي وي. دا د کفر خبره نه ده. دا ګیره مړه قمقلو خلکو ګیرې دي. الله، نو د پیغمبرانو ګیرې دي، نو پیغمبرانو ته دې څه ووې؟ قمقل. د صحابو ګیرې دي، نو صحابو ته دې څه ووې؟ قمقل. نو ته مومن ایمان د کم نه شوې؟ زما ورور لږ سوچ کوئ په خبره. پیسه څه شی دی؟ دولت څه شی دی؟ زما قسم په خدای چې اوس غواړي درې را پرځئ دی. اوس پالج به دې وویل، نه به دې لاس کار کوي، نه به دې خپه کار کوي، نه به دې خوله کار کوي. څه به کوې بیا؟ پیسه دې پکارېږي. اوس کو غواړي 3-4 بچي دې غونډې درته را پرځئ. ته څه کولی شي د خدای؟ اوس دې حیا علي ته څه کولی شي؟ نو مهرباني وکړو، د خدای مقابله به نه کوو، د خدای دشمنی به نه کوو. جان، مال، دولت، عزت، ذلت، صحت، مرض د خدای په لاس کې دي. ته که ډېر هم لوی شي خو خدای ته نشي پورته کېدی. ته که ډېر هم اوچت شي خو د خدای نه سر بار نشي استی. ته که ډېر هم ظلمې شوې، قسم په خدای که د الله په مقابله کې د ماشي برابر حیثیت هم ته نه لرې. مریض بریږي، دا یو بې در باندې بندي کړي، باران یې بند کړی دی که نه، څوک خو دې وکړي؟ نه کوم باران. ځه ما تا بوله چې د باران دپاره دوا وکړه. ما ویې ګوره جي 2 خبرې دي. دوا د مونږ به یې کوو، خدای نه به سوال کوو، کېدای شي خدای وکړي باران. استسقا مونږ دی بلکل پکار دی، خو د ټولو نه بنیادي څیز دا دی چې د کوم څیز د وجې نه باران بند دی، هغه څیز نه توبه وکړل پکار دی. باران د سره وجې بند دی، هغې نه توبه وکړل پکار دی. لکه مثلا دلته کې ستا د ګټر لختې دی، نو تا ته یو سړي وي چې دا ګټر نه د اوبو باسه، نو خو هغه چې کم ګن لاند کې پروت دی هغه پیپ بند دی، ابه کولاوین والا به اوبه وځي. پیپ تی نی کولاو کړی بند قطن نه وځي. یو سړي زما بلب نه بلیږي بجلی خو شته، نو چې تر څو د کنیکشن کم تار کټ شوی دی د هغې علاج دې نه کړي، نو د دنیا بلفونه لګو بجلی به نه راځي. کم څیز د وجې نه چې باران بند دی، هغه څیز باندې غور وکړه، هغې نه توبه وباسه، نو باران به وشي. اکه هغې نه توبه نه وباسې، نه کېږي باران. څه شی دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کم قوم په فحاشي جوړه شي، فحاشي، نو 2 کاره به کوم، یا به بارانونه کوم خو باران به د رحم ني، ابره د قوم د تبې وي، د سیلابونو وي، او یا به په باران چورلټ بند کم. اوس ووایه فحاشي شته که نشته؟ پخوا به خلک سینما له تلل، اوس کور کې سینماګانې. پخوا به خلک کور کې کوټې ته دننه شو، نو ټي وي به یې کته، اوس په جیب کې ټي وي پروت دی. روباسي او بسې به ناستي، ډیوټۍ والا د ډیوټو نه ووتل، ټول ورځ موبایلو ته ناستي. افسر صاحب د خپل کار اوته دی، ټول ورځ موبایل دې ټچ او لګیا دی. او که یو دکان ته ورغلی، دکاندار نه سودا کې او د ګاکني، نو ته به 15 منټه ولاړې چې ودرېږه، هغه لاول هغه موبایل کې هغه خپل شی برابر کړي، د هغې نه پس به تاله تلې راځي. مولیان پیختا، طالبان پیختا، صوفیان پیختا، شیخان پیختا، زمیدار سره دغه شي، مالک سره دا شي، سکول کالج کې دا شي، ډرایور سره دغه شي، خرې والا سره دغه شي، پسورلو سره دغه څیزونه. او څه پې ګوري؟ بیت الله پې نه ګوري. څه پې ګوري؟ رښتیا راته ووایه. بربند فلمونه پې ګوري که نه؟ ده به بربند ټکې پکې زیات کړ. بربنډې ښځې پې ګوري او که نه ګوري؟ نو چې یو قوم دونه د خدای نه باغي شو، او یو قوم دومره په فحاشۍ کې مبتلا شو، نو ته د خدای د رحم امید ولې کوې؟ او چې څه خبره یاره جیبه ټولې دنیا سره دی،
ټول دنیا به کافر کی ته به کفر کوي زه په خپل ځان پړې زه به ځان بچ کوم خدای دې پکې خیر واچي یاد وساته زمارونو ګورې کدا باران دغه سي بن پاتې شو په دې فضا کې آلودگی پیدا شو دومره خطرناک جراثیم چې هغه نه وبا جوړيږي بیا والله کې چل دل بیا درشي ما تابر زم طالبانو چټ راکو دی یو علاقې متعلق التوی د خناق بیماری لګېدلې ده او په یو څو ورځې کې آتش په تماشومان بل شو او وبارته د طاعون خدای بارانو کې نو په دې فضا کې چې څومره د غندونو جراثیم دي د ازمکه لراشي ازمکه سره لو شي خبر اخلاصه توبه و باس په دین به کله کودريګو په دین استقامت بکو استقامت یو صحابي وی په یو جهاد کې ما یو اس ساتلو اس دا اسونه مخياران په دې میلو کې په خوامو ماشومانو مونږ بتو دې میلو ته نو الته په میله کې هغه سړی اس غډاو هغه اس بلګیو ټوپونه به وای دې بيزو ته چل نه خولې الرګي په وګ باندې ملنګان په دې لارو کوڅو کې ګرځي الرګي په لاس باندې په وګ باندې خو دې ودان کله یو شی جوړي کله بل شی جوړي نه حیوانات ته بعض خلک چلونه خي وي اس بس لري خو وانډه به مور کولا او خو مضبوطه غیا به مور ور کولا دې د پاره چې د نبی عليه السلام په مرګ کې په دې jihad کو و یو میدان ته لاړو جهادي میدان ته وی مضبوط جهاد مې وکړ کلک جهاد مې وکړ زخمی شم خو ډېر ستړی شم بس وی ما د خپل اس واپس کاو چې غالطه کېږم او ستړی نور زخمونه مې نورمال اجازت نه راکوي ویني مرانه روانه دي وی قسم په خدای کا اس زما خبره منله اس بر دشمن په دې میاس کې توراتو او چې څومره زخمونه په ما جوړ اقم رداغې نه زیات زخمونه په دې اس ته پاسه جوړ دا د اس استقامت او هغه میدان دا هغه اس د برکت مونږ وګټو په دین مضبوط ودرېدل او کلک ودرېدل په میدان باندې او په عقیده او دانګي په خپل عمل کلک ودرېدل ورونو ډېر عجیب دا ور دی ګور ډېر خیال ساته غلط مجلس نه ساته غلط مجلس بعض غلط مجلس او ګنده خلک پکې ناشتي اغي لګي اغوی دا د بيدینه خبرې کوي او تو ورسره ناس هغه هم خاندي او تم خاندي ما ته بوله یو سړي خبره کوله یو چا حکایت یې کو وی هغه لګیاو وی چیر ور بس منځونو د سونه نور مکوي ښا ضرورت یې نشته هلکه ولی وی پلار مې مړو نو ما په خوب کې ورید نو ما ته وی چې جنت په دروازه ناستم زما په کې ځای نشته نو تاسو سره راځي جنت ډک دی الله اکبر ما وی انا لله و انا الیه راجعون د خدای جنت ډکېدل د قرآن دشمنی خدای وی یو ادنا مسلمان لبدون جنت ورکم ادنا مسلمان لا عرضها كعرض السماوات والارض چې دا غیب د اسمان نه د زمکه عمره چې څومره فاصله د دومره به پلنوالی وګدوالی به سونه همدا ما معنا او سماوات اور دو قابل معنا لی به تل جوړیږي ادنا مسلمان د خدای خدای خلاصيږي د خدای جنت خلاصيږي خدای سره د مسلمان جزاء او بدل خلاصيږي او خلکو ته مونږ د اسمه کو د کفر خبره دا د مسلمانۍ خبره نه دا څه خبره د خلینو خلکو بس ګډي وړي د خلینو بس نه پوي د خدای قانون پورې ټوکی کول د خدای نظام پورې ټوکی کول د الله د قرآن پورې ټوکی کول د الله پیغمبر پورې دغه تعلیماتو پورې ټوکی کول هغه پورې خنداګانې کول او بالخصوص دا په دې ودونو مدونو کې چې د خلک راغور شي کنه یو کسرا ولې هغه ته ټوکو ټقالو خبرې کې دی ورته خان دي ادخلین بیا غړي وړي واسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولتر مرګ پورې په ایمان کلک اوسېږئ ډېر خلک یې ګیره پرېږدي بلو دې خرې دي استقامت نشته ډېر خلک یې مونږ به شروع کړي بلو دې مکمل چورلټې پرېږدي
استقامت نشته. ډېر خلک او غیبت مدرسه کې داخله موالي یو کال سبق وي بلو دی پرې استقامت نشته. ډېر خلک وظایف موالي استقامت نشته بلو دی پرې نشم ویلي. نه دا باندې کې ځمکه چې وکړي نو ته هغه د فصل در رسیدو پر وسره خواره کې کنه کې چې تم خو چا دا ونه کړ چې تخم میونست او بیا خیر خلاص نه غیله دي ګوړم متکه پنور کېم دي پشپیم دي او بخورلا ګورمارانم ولا بوزي مانجیم کوي صابوټیم ته وباسي دارو درملم پیچي او چې خيوري بیا فصل کور ته وروړي او بوس او ټانټې سنبال کینو ال دمه کېږي. دنیا کې نستړ کېږي او په دین کې ستړ کېږي. منځونم څه د منځونو په شکل نه دي په ځان خلاصول او خپل کاروبار لمنډه وال او اکثر ډیر خلک ګوري د مارونو داسې کوي چې ټول منځونه ماسوتن په یو ځای کوي. هلکه مونږ جامې پلیتې ته خدای څه چې جامې پلیتې دا خو د شرم خبره ده. جامې خو د ښځو پلیتېږي د سړو خو نه پلیتېږي. یاره جي بس زما خام به وکم قضا به وکم. تا ته پته شته چې یو مونځ د قضا که څومره ګناه ده چې مونځ دې وکړه خو د خپل وخت نه وروستو دی وکړو قضا دې وکړو. نو حدیث کې راځي یو اوږد حدیث دی خو زه به درته مختصر مفهوم وایم. نو رب العالمین بدله 80 کال یو غوټه په دقې درکوي. ایمان نیک عمل او د پیغمبر مبارک سنت دا به کلک نیسو او کوشش وکړو چې دا مونږ ځان سره جنت ته بوځو او مونږ هم ځان سره جنت ته بوځو. او دا ورګډوډ دی هغه خلک چې کوم خراب خلک دی هغه خلک چې هغه د دین د مسخرو والا خلک دی د هغې د مجلس نه ځان ساته. که ستا نږدې دوست ولې هم نه لرې دی خفه شي د سره ستا تعلق هم ختم شي خو چې خدای خفه نه شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث دی چې اوه کسان به د قیامت پر د الله د عرش د سوري لاندې وي. اوه کسان هغه سخته ورځ چې په کومه ورځ به پښتانه وي نور نه زوار شي او ګرمي به زیات وي او یوم یفر المرء من اخیه و امه و صاحبته و بنیه چې د پلار او ورور او مور او ښځې نه به یو بل تختي به دی به د الله د عرش د سوري لاندې به یخ هواګانې به لګي. دا مرتبه به خدای ورکړي. څوک دی هغه دوه کسان تحابا فی الله چې د خدای د رضا دپاره یو بل سره مینه د دنیا دپاره نه د خدای دپاره. من احب لله وابغض لله فقد استقبل ایمانه. امام بخاری دا ترجمه الباب کې راوړی چې چا د الله دپاره یو بل سره مینه وکړه او د الله دپاره یو بل سره بغض وکړو د ایمان مضبوط شو کامل شو. د الله دپاره مینه کوي خدای دپاره هغې کې به دویمه نه راځي بیا. او د دنیا دپاره مه کوي د دنیا په لالچ. او که لالچ و مینه به کوي او که لالچ تو مینه به ني. او که یو ملګری د دنیا دپاره ته ورسره مینه کوي او دی د خدای او د رسول دشمن دی او دی ګډې وډې وایي بس تعلق سره پرېږده. په دې د خدای نه نیسي په دې د خدای خوشحالېږي تعلق پرېږده ختم. بعضې خلک مونږ نه تپوس کوي چې څوک ورسره زما دوست خو داسې ګډې وډې خبرې کوي بس تعلق پرېږده ختم. دوست د خدای دپاره نیسه تعلق پرېږده. دې خفه کېږي خفه نه شي خو چې خدای خفه نه شي مه کښېنه ورسره. که اصلاح کولی شي ورسره دې دپاره تعلق ساتي چې د اصلاح وکړم ورته د دین خبرې وکړم او لږې خدای ته راواړم دین طرف ته بیا ښه خبره ده. خو که تا ګډ وډی بیا دې ساته ده بعضې به ته ټیک کړي بعضې به تا خراب کړي. نو د مارونو زما د خبرې مقصد سو چې مونږ په دې خپل ایمان باندې او په دې خپل دین او په دې خپل شریعت باندې تر مرګه پورې ځان پابند وساتو. ولې اخیری حدیث درته ویم په ترمذی شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ډېر کله ته د یو انسان او د جنت په منځ کې یو لیش فاصله داسې کار دی وشي چې د جنت په ځای دوزخ ته پرېوځي. او ډېر کله ته د یو انسان او د دوزخ په منځ کې یو لیش فاصله داسې کار دی وشي چې د دوزخ په ځای د جنت ته لاړ شي. نو اسنه زمونږ د فاصلې څه پته لګي د مونږ څونه عمر دی. نو اسنه چې داسې کار رانه اخر وخت کې وشي چې همیشه دوزخ هم ځای نه شي برباد نه شو. ګورئ که داسې خبره د خولې نه وته چې ته پې کافر شوې نو همیشه لپاره یې دوزخ ځای شو. بیا
بیا د یو ورځې سودا نه نه 2 ورځو نه 3 ورځو سودا را. نو الله دې په ایمان باندې مستقیم او مستحکم وساتي. دعا وکړئ رب العالمین زموږ ایمان مضبوط کې، زموږ ایمان کلک کې. الله تا په موږ ډېر لوی فضل او کرم کړی چې موږ له ایمان را کړی دی، د ایمان نعمت دې را کړی، روغ صحت، دراز عمر او خدای بچي او هر قسمه نعمتونه دې را کړی دي. خدایا موږ له دې نعمتونو د شکرې طاقت راکړي. خدای تر ایمان او نیک عمل پورې موږ خدایا تر جنت تر نیک عمل او د ایمان پورې بوتلې. خدای کته موږ نه په کوم ورځ ساو باسي او په کوم ورځ موږ وجنه، نو خدای په داسې ورځ موږ نه ساو باسي چې په هغه ورځ ته موږ نه خوشاله. خدای چې په کوم ورځ ته موږ نه خپه، نو په هغه ورځ خدای موږ له مرګ مراوله. یا الله که څوک بیماران دي ته ول شفا ورکړي، خدای که څوک قرضداران قرضونه اخلاص کړي.